کله نجاره ده د بایومتریکي تذکرو لپاره غري ښېګڼه خو دا ده پوه یو خو کاغذي تذکرونه خلاصو که نه هغه به بیا ډېر زر ختمېدلې او شکېدلې به که نه هغه مشکلات ډېر وو او دا الحمدلله ډېرې ښې تذکرې دي په دې مو خوشحاله یو خو تایید کېدل نه غواړي دا نورې ستونزې نه غواړي دا به صرف ډایرکټ پوه چې پاسپورټ هم پې ورکوي هر څه پې کېږي او هغسې ووایي تایید کېدله به یو ځای بل ځای ته بل دغه ډېر زر به ختمېدله او دا ډېرې ښې تذکرې دي. قبلا تذکره ما در 1398 گرفته بودم. باز تقریبا 2 سال پیش ازدواج کردم. من میخواستم ثبت ازدواج نایج آمدیم به خاطر پس از توزیع دفتر قلعه نجارا. تذکره الکترونیکی یک نشان افغان است. با تمام افغان هم است که این تذکره الکترونیکی خود جور کنن چون از معلوم شد مشکلاتشان و سیم هر چیزا دیجیتالی و تکنولوژی پیش رفته میرن. ما فعلا در مرکز تذکره الکترونیکی ناحیه 11 قلعه نجارا آمدیم به خاطر گرفتن تذکره. تذکره الکترونیکی خوبیش است که از نگاه کیفیت بسیار خوبتر است، زود خراب نمیشه. از نگاه انتقال دادن میتونیم ما در جیب خود داشته باشیم، سایزش خرد است و زود خراب نمیشه. و دیگه یک از نگاه حکومتداری یک قدم بهتر به خاطر حکومتداری خوبتر است، حکومتداری الکترونیکی است و افغانستان با جهان برابر میسازه. توصیه ما برای مردم افغانستانی است که بیاین تذکره الکترونیکی بگیرن و تثبیت هویت شوند. بسیار خوب است و هم برای خودشان هم برای جامعه افغانستان.